د هیواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر الحاج مولوي نجیب الله حیات د یو تخنیکي پلاوي په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر وکړ. نوموړي د دې سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت له والي الحاج مولا محمد یوسف وفا سره وکتل. د دې لیدنې پر مهال چې ګڼو ځایي مسؤلینو هم شتون درلود، د بلخ ولایت والي له ښاغلي وزیر څخه مننه وکړه چې د غوره مخابراتي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې هڅې کوي. نوموړي دمګړی د بلخ ولایت په ډیری سیمو کې مخابراتي چوپړتیاوې غوره وبللې او ټینګار یې وکړ چې د حیرتانو لویې لارې په ګډون دي هغه ولسوالیو ته چې له دغو خدمتونو څخه بې برخې دي ورته پاملرنه وشي. ورته مهال د یادې غونډې په ترڅ کې د هیواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر الحاج مولوي نجیب الله حیات وویل تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ ولایت کې 8 مخابراتي سایټونه او 15 د TDF مخابراتي شبکو له کورنۍ بودیجې څخه عملاً د جوړېدو کارونه پیل شي. نوموړي دغه راز د خصوصي مخابراتي شبکو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شته مخابراتي ستونزو د حل په موخه دي 55 نوي د مخابراتي شبکو انتنونه د 3 میاشتو په موده کې نصب کړي، ترڅو په پراخه کچه خلک له لوړ کیفیته مخابراتي خدمتونو څخه برخمن شي. له بلې خوا د خصوصي مخابراتي شبکو یو شمیر استازو د غونډې پر مهال ډاډ څرګند کړ چې خپل مخابراتي خدمتونه به د دغه ولایت لرو پرتو سیمو ته هم غځوي، څو پاتې سیمې هم تر مخابراتي پوښښ لاندې راشي او په دې برخه کې د خلکو شته ستونزې هم هواري شي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته هڅې روانې دي څو د هیواد په کچه د مخابراتي خدمتونو د کیفیت لوړولو ترڅنګ د انټرنیټ په بیو کې هم د پام وړ کموالی راشي.